د پاسپورټونو په باره کې تازه خبر څه ده؟ آیا شروع کیږي او که نه؟ تازه خلکو څه ویلي دي او طالبانو څه ویلي دي؟ دا ټول راسره په دې ویډیو کې وګورئ او د ویډیو په آخر کې مو راسره خپل نظر هم شریک کړئ. یو شمېر رسنیو پرون جمعه خبر ورکړ چې ډېر ژر به په کابل کې د پاسپورټ ریاست فعالیتونه بیرته پیل شي او دې خبر ډېر زیات خلک خوشحاله کړل ځکه له کله چې طالبان راغلي دي په بېلابېلو وختونو کې پاسپورټونه د زیات وخت لپاره بند وي او یوازې هغه کسانو ته ورکول کیږي چې څوک د پاسپورټ په بدل کې ډېرې پیسې ورکړي او یا هم واسطه ولري او یا هم کوم مریض ته په ډېرو سختو سره ورکول کیږي. خو د پرونۍ خبرې په اړه د پاسپورټ ریاست ویان نورالله پتمن خامه فرض ته په رالیږل شوي پیغام کې ویلي چې د پاسپورټ د ویش بهیر د بیا پیلېدو په اړه خپاره شوي خبرونه حقیقت نه لري. د پاسپورټ ریاست ویان ویلي د اساسي تخنیکي ستونزې له هواري وروسته به د پاسپورټ د ویش بهیر بیا پیل شي. ریاست ویان نورالله پتمن له قوله ویلي چې د پاسپورټونو ډېرې ستونزې هوارې شوې. مسؤلین یې د ستونزو د حل لپاره کار کوي او باور لري چې ډېر ژر به یا د ستونزې هوارې شي. هغه په وینا د پاسپورټ د ویش بهیر د تخنیکي ستونزه او د کارکوونکو د کمښت له امله درول شوي او اوس کارکوونکي په برخه کې کومه ستونزه نشته. تر دې وړاندې ویل شوي وو چې د پاسپورټ دفتر د خلکو پر مخ له تړل کېدو وروسته د اسلامي امارات یو شمېر چارواکو د 2 تر 3 زره ډالر په بدل کې پر خلکو پاسپورټونه ویشلي دي. خلک وایي چې طالبانو حکومت د کار کولو توان نه لري او یا هم نه غواړي افغانان په خوښۍ سره ژوند وکړي او یا هم په یوه او بله بهانه نجونو تعلیم هم بند کړی او پاسپورټونه یې هم په یوه او بله بهانه بند کړي.